چې د چا سره دې مینه هغه سره به یې دا صحابي چې دی دا چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته دغه ووایي ربیعه ابن کعب الاسلمي د سجدو د مونځونو ډېر د ده ولې د پیغمبر سره محبت نه و سره محبت و سره نو ولې رسول صلی الله علیه وسلم دلته لنډه دا قصه نه ختمولی چې بس تا زما سره محبت دی ته ما سره یې نو ده ته ولې وایي چې ته مونځونه ډېر کوه مونځونه وی ډېر کوه چې ته ما سره یو ځای شي دی هغه بل ته ولې نه وي چې نه سړی د هغه چا سره نه کېږي چې چا سره محبت وي چې څو پورې مونځونه ډېر نه یې کړي پوه شوئ تاسو که نه جواب د دې مسلې او د جواب نه مخکې ته بیا رایاده کړم لازم به علماو ته رجوع کړي صرف د ترجمې په کتابونو کار نه کړي او نن سبا خو دا موبایل را پیدا شوي دي وایي ما چې موبایل کې ځان له کتابونو ډاونلوډ کړي دي وایي موبایل کې مې ځان له ډاونلوډ کړي دي او زه ته وایي ځان له تقریر هم کولی شم زه ته وایي خطبه هم کولی شم زه ته ملګرو ته وایي بیان هم کولی شم او بیا چې کله دغه مخې ته کېږي دا موبایل یا کاغذ یا چې څه یې پکې لیکلي نو د دې کاغذ او د دې موبایل کې چې څه لیکلی شوي د دې نه علاوه د ټک ته خولې نه نشي راویستی ځکه چې څه ورته یاد نه ځي نو د موبایلو په کتابونو په دې کار نه کېږي د دې ورور دا ښکلی سوال دی او کله چې ما دا سوال ولیدو نو زما اول پیر دې ته سوچ لاړ جواب د دې د الله په توفیق سره هغه دی اول خو د دواړه حدیثونه صحیح دي الحمدلله دا اولنی حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی مونږ بیان کړو چې یو بانډچي راغی په رسول الله وسلم پسې وی رسول الله یو سړی د چا سره ډېر محبت کوي خو میلاو شوی ورسره نه وي ته د هغه باره کې څه وی رسول الله وسلم ورته المرء مع من احب چې څوک د چا سره محبت کوي د هغه سره به وي هغه بل حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې هغه چې انس بن مالک وایي یو کس راغی رسول الله وسلم ته وی یا رسول الله قیامت به کله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ول څه تیار کړي دي وی ما خو له ډېر څه نه دي تیار کړي نه ډېر مونځونه دي نه ډېرې روجې دي نه ډېرې صدقې دي نفلي یادوي ګوره ښه دا نفلي ټکی به ورسره لازم وي ولې فرضي خو دي داسې نه څوک خوشحاله شي وځي دي جومات د جره مزې شوي ځکه چې هغه کس رسول الله وسلم ته ویلو چې نه مونځونه شته نه ډېرې روجې دي نه ډېرې صدقې دي معنی چې زکات هم د هغه کم فرضي مونځونو کې هم کمی کړی دی او دغه شان په فرضي روجو کې رمضان به میاشت کې نه دې نفلي عبادات یادوي فرض خو به کې خو یا رسول الله د فرضو نه علاوه زما نفلي عبادت دومره ډېر نه دي بله فایده پکې دا ده کوي خو ډېر نه دي او سره مې یاده کړه د دې چې وایي ما اعددت لها من کثیر یعنې مونځ شتي نفلي خو ډېر نه دی روجې شتي خو ډېرې نه دي نفلي صدقې ورکوم خو ډېرې نه دي ولکني احب الله ورسوله زما د الله او د الله د رسول سره سخت محبت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انت مع من احببته بس ته چې چا سره محبت کوې قیامت پر ورځ به د هغه سره دا صحیح حدیث دی هغه بل حدیث په صحیح مسلم کې دی ربیعه ابن کعب الاسلمي هم د جمعې په شپه بیان کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې څه وغواړه هغه ته اسألک مرافقتک فی الجنه جنت کې تا سره ګاونډیتوب غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فاعنی علی نفسک بکثرة السجود نو بیا زما مرسته وکړه په دې خبره کې چې زه د الله نه غواړم خو ته به پکې زما مرسته په دې وکړي چې مونځونه به ډېر کړي ورور ته اشکال دلته پیدا شوی چې دې ته ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم لنډه دا نه وي چې ربیعه ته چې په ما دومره مینې خو بس ما سره به یې جواب دا یاده کړه او دا جواب چې تاسو واورئ نو پوه به شئ چې علم دا یو اوچت نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی یې چاله ورکړي رڼا ورته هسې نه ویلی کېږي علم ته د دې د لاسه هر څه رڼا وي ګوره معیت په دوه قسمه دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کېده دا په دوه قسمه دي آخرت کې د پیغمبر سره یو ځای کېدل په څو قسمه دي دوه قسمه یو ته ویلی کېږي المعیة الخاصة او بل دی معیت هغه عام دی عام معیت څنګه دی ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې یو ځای شي دا عام معیت نو د دې دپاره دقه دي
چې ته د چا سره چې محبت کې د هغه سره به په جنت کې د هغه سره به په جنت کې دویم خاص معیت دی جنت کې مرتبې دي دې کس سره که مرتبه کې یو ځای کېدل غواړي نو بیا ورسره لمونځونه هم ډېر کوي اوس پوه شوې که نه یې پوه ربیه څه غواړي ربیه خاص یو ځای کېده غواړي یعنی کم جنت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دی کومه مرتبه کې چې دغې ته ورسي نو هغې دپاره خو به لازم محنت ډېر کوي هغه بل معیت دا دی چې ته په جنت کې د پیغمبر سره یو ځای نو جنت کې خو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې هم دی او ملاقات ورسره هم کېدی شي خو دومره دی چې ستا او د هغه په مرتبو کې په درجو کې ډېر فرق دی ته ترې لرې او ځکه هر وخت ملاقاتونه هر وخت لیده دا د لرو مرتبو والا خو زر زر نه نصیب کېږي که نه نو هېڅ اشکال پاتې نه شو که نه بیا هم څه اشکال شته